خبر له ترکمنستان څخه لسګونه زره ټنه غاز هیواد ته راولېږي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې له حیرتان عقني او تورغونډي بندرونو څخه د مایع غاز وارداتولو زیاتولو په وړاندیز تایید شوی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر له دفتر څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د عالی مقام ارشد مشاوریت او د سټنډرډ ملي ادارې او د افغانستان د نفت او غاز دولتي شرکتونو په ګډون ناسته کې له ترکمنستان څخه د مایع غاز وارداتولو زیاتولو په اړه له دغه هیواد مایع غاز د واردونکو شرکتونو ژمنې له هر اړخیز بحثونو وروسته تایید شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې له ترکمنستان څخه لسګونه زره ټنه مایع غاز شوي قرارداد پر اساس په مایع غاز او واردونکو شرکتونو ډیر ژر زرګونه ټنه غاز چې اوس مهال د افغانستان د بندرونو ته رسیدلي دي د حیرتان عقني او تورغونډي بندرونو څخه د هیواد په بازارونو کې وارد کړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دوی له کچې غاز واردولو سره په هم په افغانستان بازارونو کې د مایع غاز بیې د پام وړ راټیټ شي. سرچینه وایي چې ډیر ژر به لسګونه زره ټنه نور مایع غاز هم د هیواد بدلون ته راورسیږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.